الله پاک جل جلاله په ما او تا باندې یو حکم فرض کړی ده چې هغې ته یو عمل فرض کړی ده چې هغې ته مونځ وایي او په عربی کې په قرآن پاک کې او په احادیث مبارکو کې ورته صلات ویلی شوی ده لیکن دا حکم چې فرض کړی ده نو د دې دپاره الله پاک جل جلاله وختونه هم پیدا کړي دي د سبا مونځ دپاره خپل ټیم ده د ماسپښین د مانځه دپاره خپل ټیم ده د مازدیګر د مانځه دپاره خپل ټیم ده د ماښام د مانځه دپاره خپل ټیم ده او د ماسخوتن د مانځه دپاره خپل ټیم ده ځکه قرآن پاک کې اللہ پاک جل جلالہ فرمائی ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک دا منز دا پرس کرے شوے دا پا مومنانو باندے خو کتابا موقوتا پا یو مقرر وقت باندے دا سنا چی سڑے کل غوالی دا سبا مزدیو کی چې سړی کله غواړي د ماسپښین مونځ دې وکړي او چې سړی کله غواړي د مازدیګر او د ماښام او د ماسخوتن مونځ دې وکړي نه بلکې د هر ټیم د هر مونځ دپاره الله پاک جل جلاله یو وقت مقرر کړی ده چې د سبا مونځ به دا ټیم کې کوي په احادیث مبارکو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغې طریقه ما او تا ته ښودلې ده امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی جمیع ما فی السنہ شرح للقرآن سچ پا حدیث مبارکو کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذکر کری دی ناغد قرآن پاک شرح موتا تا کری دا او سچ فقہاء عظام فرمائی لی دی نو دا دا احادیث مبارکہ و شرح موتا تا ذکر کری دا نو لہذا دا اوقات دا منزنو دا پارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا اللہ پاک جل جلالہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک را واستولو او دا منزن ورتو کل وقتن ورتو خودل کلچ منصفرش شو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک د سبا مونځ چې کولو ناغه بالکل په اولنی وخت کې وکړو یعنی کله چې سبا را اوخیږي په هغه ټیم کې ورته وکړو په لومبۍ ورځې امامت ورته کړی او په دویمه ورځ باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک راغو او د منځونه ورته په آخرني وخت کې وښودل دومره پورې فقهای اعظام فرمایي وایي دومره پورې د سبا داسې ټیم کې ورته مونځ کړی چې قریبه وه چې نور راوخیږي دومره اسفار یې کړی دومره سپینوالی په سبا کې کړی او بیا ورته وفرمیل جناب حضرت جبریل علیہ السلام مبارک چې اولنی وقت کې منځ شو آخرنی وقت کې منځ شو او د دې په مابین کې چې کم وقت تا دا ستا دپاره او ستا د امت دپاره دا وقت شو د سبا دپاره اوس ما ته مختلف مذاهب دی دنیا کې کنه زه تو حنفی مسلکی یو دا حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو اغیرت دا قرآن پاک او دا احادیث مبارکونا بیان فرمایلی دا دی اغین راتنا چوڑ روسته دا او ماو تاته دین بیان کرده دا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمائی دا دا احناف و مذہب دا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمائی چې د سبا منځ چې کوي
سبا جمع چې کوي نو داسې وخت کې وکا چې سبا کې سپینواله رغلې وي او دلیل ورسره حدیث ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی اسپروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې تاسو سبا ټیم کې اسپار کوئ پدې کې ډیر اجر ده، پدې کې اجر ډیر ده، پدې کې اجر ډیر ده. علماء کرام فرمایي دا څنګه اجر ده؟ کله چې سبا کې سپینواله کوي او جمع نا وخت کوي نو خلق په ډیر راپاسي. سبا جمع لبو خلق ډیر راځي او چې جمع درنه شوه او جماعت درون شو او صفونه زیات شول نو په هغې جمع کې الله پاک جل جلاله هغې ته اجر ډیر ورکوي، هغې انسانانو ته چې غټ جماعت کې وي. او حضرت امام شافعی رحمه الله فرمایي هغه سره هم دلیل لرونو. ګورې سیدنا امام شافعی رحمه الله یو لوی محدث، یو لوی فقیه هغه ګوره تیر شوی ده. او په کومه ورځ چې سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله وفات شو په هغه ورځ باندې سیدنا امام شافعی رحمه الله هغه پیدا شو. او دا زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د شاگردانو شاگرد سیدنا امام شافعی رحمه الله. خو لوی مرتبه ده، لوی مقام ولا الله پاک جل جلاله ورکړی ده. دا د سیدنا امام محمد بن الحسن الشیبانی چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگردو، دا د هغه شاگرد سیدنا امام شافعی رحمه الله. دا واقعا ګوره علامه شامی رحمه الله ذکر کړی ده. نو سیدنا امام شافعی رحمه الله فرمایي چې سبا موس کوي بغلسن اغلس کې وکوي تیاره کې وکوي. امام ابو حنیفه رحمه الله په دې دواړو مبارکو احادیثو باندې عمل کوي. هغه فرمایي چې کله کوژوي د رمضان المبارک میاشت نه وي نو هغه ټیم کې اسفار کوه، هغه ټیم کې خلق غفلت کې پراته وي نو سبا کې به راپاسي د اسپار په حالت کې، د سپینوالي په حالت کې. هغه وخت کې به په دغه حدیث مبارک باندې عمل رضی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی اسپروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې تاسو سبا کې سپینواله کوئ ځکه په دې کې لوی اجر ده. او ما درته اجر ذکر کو چې اجر ولې ده؟ خلق په ډېر راځي. او د غلس په حدیث مبارک باندې سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کله د رمضان المبارک میاشت شي انشاءالله رمضان المبارک را روان ده او خدای پاک جل شانه دې په موږ بارها بارها راولي. چې کله د رمضان المبارک میاشت شي نو به دغه وخت کې د سبا مونځ په غلس کې کوه، تیاره کې کوه. او دا ولې علماء کرام د دې یو نکته ذکر کوي، یو وجه ذکر کوي. هغه دا ده چې خلک پښمني له پاسېدلي وي، تیار ویښ ناست وي، چې اذان وشو بس تیاره کې مونځ کوه. نو سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله هغه په دواړو مبارکو احادیثو باندې عمل کوي. د غلس په حدیث مبارک باندې غلس په حدیث مبارک باندې مو کی او په حدیث د اسفار باندې مو کی، په دواړو باندې عمل راغو. نو سبا وخت څه ټیم شو؟ سپینواله به کوي
اسپار بو کوي. او علماء کرام فرمایي چې داسې ټیم کې جمع وکړه، داسې ټیم کې جمع وکړه. کو چرې امام په جمع کې خطا شو او د امام نماز کې فساد راغو، خدای نه خواسته چې دا دوباره جمع پکې کولی شي تنور خاطه پورې، چې نور پې بیا راونه خیږي. دوباره دومره ټیم پاتې وي چې امام صاحب هغه دوباره جمع کوي او دومره تلاوت او قرائت پکې ویلی شي لکه د سبا په منځ کې، نو چې دومره ټیم پاتې وي نور خاطه ته دغه ټیم کې منځ پکار ده. زمونږ وروڼو بعضې احناف وایي ځان ته ښه، او ځان ته وایي موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې یو، او غریبانان خبر نه وي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دې مادې دی کې څه وایي. امام ابو حنیفه رحمه الله دلته کې څه وایي؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله وینا دلته کې څه ده؟ او هغه د احادیثو مبارکه او پرانا کې دلته کې کم اقوال کړي دي، هغه غریبانان خبر نه وي. رونو بعض مؤذنین حضرات تیخه زه بار بار ګورې دا وایم، بار بار هغه بې ټیمه اذان کوي. ولې هلکه بې ټیمه اذان کوي؟ ته کو دا وایې زما اواز به څوک واوري او ماله به څوک انعام راکړي، نو ته خو د انعام دپاره اذان نه کوې او نه د دې دپاره اذان کوې چې زما اواز څوک واوري. نه، د مؤذن کم مقام ده، کم مرتبه ده. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی ان اطول الناس اعناقا المؤذنون. د قیامت په ورځ باندې به د ټولو نه د لوړې غړۍ والا انسانان کم وي چا چې دنیا کې اذان کړی وي، چا چې دنیا کې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دا کلمات دی ویلی وی، اذان کړی وی، د الله پاک جل جلاله طرف ته خلق را بللی وی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی د ټولو نه د لوړې غړۍ والا وو د قیامت په ورځ باندې مؤذنین حضرات وي. څومره لوی مقام ده. خو وروڼو ګورئ کو دغه مؤذن حضرت دغه مؤذنین حضرات په ټیم پوه نشي ګورئ او بې ټیمه اذان وکړي. نقشه کې لا ټیم شته، ټیم داخل نه ده او ته راشې اذان وکړي. نو کور کې چې کومې مسلمانانې ناستې دي زنانه، ای غریبانانې خو په دې نه دي، ای خو مصلا راوالي او بس ځان ته یې ویړه کړي او مونځ وکړي. که دغې زنانه بې ټیمه مونځ وکړو د دې به څوک ذمهوار وي؟ الله پاک جل جلاله فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. بېشکه دا مونځ فرض کړی شوی ده په مؤمنانو باندې په یو مقرره وخت باندې. او کو دغې زنانه چې کور کې ده او دی بې ټیمه مونځ وکړو یا یو مسلمان په پټي کې د اذان د اورېدلو د وجې نه بې ټیمه مونځ وکړو، د دې به قیامت کې څوک ذمهوار وي؟ وروڼو بیا به څه کوي؟ بیا به څه کوو؟ د دې به څوک ذمهوار وي؟ او خدای پاک جل شانه باندې هغه خو ما خدای پاک جل شانه خو ما او تا ته د مونځ دپاره وخت ښودلی ده، د هغې دپاره د اسمانونو نه جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک راستولی ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته 2 ورځې امامت فرمایلی ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته به فرمایلی دي چې کله د سبا اولنی وخت کې مونځ کو، په بله ورځ آخرني وخت کې مونځ کو، به او فرمایل چې په مابین د دغه دواړو وختونو کې ستا دپاره ستا د امت دپاره دا ټیم ده. او که دو ته بې ټیمه مونځ کو نو بیا به
ضایع کیږي کو نه بیا به ضایع وي ښه بیا به ضایع وي ګورئ نورونو د هر شیز دپاره ګورئ یو وخت مقرر ده د مونځ دپاره یو خاص وخت ته اوس کو یو سړی راشي یو ځل سیدنا علی مرتضی کرم الله وجهه جماعت کې ناسو نو یو سړی راغو ګوره داسې د پاکانو دورو ښه د پاکانو دورو یو سړی راغو د مازدیګر د مانځه نه پسې نفل شروع کړ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تر څو پورې د سبا نور نه وي راختلی او څو پورې د مازدیګر نور ډوب شوی نه وي نو دغه ټیم کې به مونځ نه کوي دا د فرایضو نه علاوه ښه قضایي مونځونه کوی شي ګورئ نوافل بند دي دغه ټیم کې کله چې د سبا اذان وشو بیا چې تر څو پورې نور نه وي راختلی تر نور خاته پورې ته نوافل نشي کولی نفل بند دي مازدیګر اذان مازدیګر مونځ شو جمع وشوه بس ته جمع نه پس تر ماښامه پورې چې نور لا ډوب شوی نه ده دغه ټیم کې نفل بند دي او دا په احادیث مبارکو کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک ما تا ته بیان فرمایلی ده نیو ځل حضرت علی کرم الله وجهه جماعت کې تشریف فرماو یو سړی راغو هغه نفل منځونه شروع کړل نفل کول دغه وختونو کې نفل بند او قضا منځ کولی شي لکه فرض که یو سړی نه د سبا منځ قضا شوی وي نو د مازدیګر د مانځه نه پسې کولی شي یو سړي نه سبا منځ قضا شوی وي بله ورځ نو دا د سبا د جمع نه پس دغه قضایي منځونه به کولی شي خو نفل بند دي دا د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم ده نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي وی وروره مونځ مه کوه سړی ورته وایي وی ولې ما به خدای پاک جل شانه په مونځ باندې جهنم ته بوځي څه حضرت علی کرم الله وجهه او فرمایل وی ګوره وی شیطان کم طرف ته بوتلو هغه ورته وایي نه وروره په مونځ خو د جهنم ته نه بوځي خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت په د جهنم ته بوځي چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ته مونځ مه کوه او ته یې کوې اوس کو یو سړی ده د جمعې څو رکاته مونځ ده فرض دوه دي که نه او که یو سړی وایي زه 10 رکاته کوم د مونځ خو ډېر ثواب ده نه دا به د جهل خبرې وي که نه به وي د مازدیګر 4 رکاته مونځ ده او که یو سړی وایي زه 8 رکاته کوم مونځ کې خو ډېر ثواب ده نه وروره مونځ هغه مونځ قبول ده چې ما او تا ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کومه طریقه ښودلې ده نو هغه مونځ کې ثواب ده ګورئ او که دغه مونځ وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکې طریقې نه خلاف شو قسم ده دغه مونځ باندې به جهنم ته ګورئ نورونو دا مانځه دپاره وخت ته او چې د مانځه دپاره وخت شو نو دا اذان د مونځ دپاره ده د اذان دپاره هم خپل وخت ته په خپل وخت کې ګورې اذان کول پکار دي اذان کول څه شی دي دا سنت عمل ده او که یو سړی د بې ټیمه اذان وکړو وخت داخل نه ده او د اذان وکړو ټول فقهای کرام فرمایي دغه اذان دوباره کول واجب دي نو که چې واجب دی پاتې شول سنت مبارک ته نه پاتې شول نو بیا به څه کوي وروره عمل چې کوي په خپل ټیم باندې کوه مونځ د دې دپاره خپل ټیم الله پاک جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نو دا د سبا اولنی ټیم ده ماسپښین به څه ټیم مونځ کوي ماسپښین مونځ چې کله زوال وشي د نور
د انور زوال وشو مست ماسپښین ټیم هغه داخل شو ته اذان ته مونځ کولی شي کو یو سړی ده او هغه د خپل ټیم نه یعنی جمع یو ټیم مقرر ده او د باندې تادی ده او دا ځان له جمع کوي خو هغه جومات کې به نه کوي ښه کم جمعات کې چې 5 وقته وقت ته که نه 5 وقته جمع کېږي هغې کې به ګوره اختلافات نه پیدا کوي هغې کې ځان له مه کو ځان له مونځ وکړه خو دا کله چې زوال وشو چې زوال وشو بس د ماسپښین مونځ کولی شي د جمعې اذان وکړه د جمعې مونځ کولی شي او دا ماسپښین اخرنی ټیم څه ده حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایی چې د هر څیز سورې هغه دوجندۍ ته ورسي یو لخته راواله لخته چې زوال وشو که نه او دا د ماسپښین اخرنی ټیم شو داسې شو چې بس ته وایې مازدیګر کېږي دغه ټیم کې یوه لخته راواله او داسې په ځمکه باندې ودروه نو هغه لخته به سوری کوي د انسان سوری وي په ځمکې که نه هغه سوری کوي چې دغه لخته بیا هغه سوري سره ناب کا څومره چې دا لخته ده او د هغې نه سوری 2 چنده و ډبل و بس دا د ماسپښین تر دغه ټیمه پورې د ماسپښین مونځ کېږي او د دې نه پس د ماسپښین مونځ قضا ده او صاحبین حضرات فرمایي چې نه د هر څه سوری هغه یو چندۍ ته ورسي هغه کم لخته او لرګی چې ته ودروي او د هغې مطابق سوری وي بس آخرنی وخت د ماسپښین دا ده نو که چا د دې نه پس مونځ کولو د ماسپښین بیا به قضا مونځ کوي ادا مونځ بیا نه کېږي بیا به قضا نیت تړې او ته به بیا مجرم وي هغه د قضا کېدلو د مانځه د وجې نه او د مازدیګر وخت د مازدیګر وخت چې د ماسپښین وخت ووتو بس مازدیګر داخل ده ما درته 2 قوله ذکر کړل که نه د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله قول او د امام د صاحبینو حضراتو د سیدنا امام ابو یوسف رحمه الله او د سیدنا امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمه الله د هغې اقوال مې درته ذکر کړل چې کله د هغې بنا بر اختلاف دغه وخت ووتو بس د مازدیګر ټیم داخل شو د مازدیګر اذان بیا کولی شي او د مازدیګر اخرنی وخت څه شی ده د مازدیګر اخرنی وخت چې تر څو پورې غروب الشمس نه وي شوی غروب الشمس نمر ډوب شوی نه وي دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی که چا د مازدیګر مونځ د غروب الشمس نه مخکې یو رکعت وموندلو فقد ادرکه د مازدیګر مونځ وموندلو داسې ده چې د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کې وکړو نو دا د مازدیګر هغه اخرنی وخت شو او د ماښام چې غروب الشمس شو نور ډوب شو بس ته اذان ټیم ده زمونږ بعضې خلک وي خرونو هغه بل ته انتظار کوي نه مونږ خو سره چا تابع نه یو خپل جومات کې نقشه لګېدلې ده او تا ته امام ناسته او تا ته امام صاحب وایي چې د اذان وکړه بس اذان کوه مونږ د چا تابع نه یو مونږ د چا تابع یو مونږ د هغې پاکانو تابع یو چې په هغې باندې امت اجماع کړې ده چې او حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ما ته دا ټیم ښودلی ده او د څه نه یې ښودلی ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د احادیثو مبارکو په رڼا کې د قرآن پاک نه اخذ کړی ده د هغې په رڼا کې ښودلی ده ګورئ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله خو سره خېټې نه خبرې نه کوي قسم ده حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله بعضې خلک وي ساده لو خلک وي خبرې ورپسې کوي داسې پاک عالمو
او پاک انسانو چې د قرآن پاک نه 12 لاکه او د احادیث مبارکونه 12 لاکه او 10,000 مسائل استنباط کړی ده. دا زه تو چې نن ناست یو او قسم ده دا جماعت کې په قالین ناست یو او دا مسائل بیانو، دا د دغه صاحبانو پاکانو خلقو چې هغه د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شاگردانو او جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه دغه علم حاصل کړو. دا ګوره ما او تا ته رسولې ده. دې وجه ښه روژه انشاءالله را روانه ده چې که روژه کې به روژه ماتي کې به تعجیل کوئ جلدی، خو جلدی معنا دا نه چې وقت داخل نه ده او ته اذان وکړي، نه چې وقت داخل شو بس اذان کوه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې الله پاک جل جلاله فرمائی چې زما خوښ بندگان هغه انسانان دي چې هغه په روژه ماتي کې تعجیل کوي. د روژه ماتي ټیم راغو، ماښام داخل شو، غروب الشمس شو او تا ته یقینا پته ده او نقشه کې درته علماء کرامو لیکلی دي یا دا اوس غړېلونه په جماعتونو کې دي او هغه درته ووې چې بس داخل شو وقت بس به تعجیل کوه، به چاته مه ګوره، به اذان کوه. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې الله پاک جل جلاله فرمائی چې ما ته محبوب بندگان هغه انسانان دي چې هغه په روژه ماتي کې تعجیل کوي، جلدی کوي. نو دا د ماښام ټیم شو، مازدیګر ټیم شو، اخرنی وخت د غروب الشمس نه مخکې او چې کله غروب الشمس شو بس بیا د ماښام ټیم ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا